سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم امین خان. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. غواړم چې د دې وخت لیټیسټ اپډیټس تاسو سره شریک کړو. د ایران او اسرائیل امریکا ترمنځ او د عرب ملکونو ترمنځ چې د وخت کې کوم لیټیسټ ډیولپمنټس دي، د هغې په حوالې سره چې کوم جیو پولیټیکل گیم روان دی او د دې تر شا چې کوم اهم حقیقتونه دي، کوم خاص خبرونه او معلومات دي، تحقیقات دي، کومه تحقیقي ډیټا ده، نو غواړو چې هغه تاسو سره شریک کړو. ګورئ، په دې وخت کې تاسو ته پته ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ جنگ شروع شوی دی. تقریبا 5مه شپږمه ورځ ده او دغه جنگ چې کوم دی نو دا ایران نه غوښتلو. ایران چونکې د امریکا سره مذاکراتو ته هم تیار و، مذاکرات یې کول، خو د مذاکراتو په دوران کې اسرائیل په ایران حمله وکړه او بیا ورسره امریکا هم په حملو په بریدونو شروع وکړه چې د هغې په نتیجه کې تاسو ته معلومه ده چې د ایران ټاپ لیول افیشلز چې کوم دی، ټاپ لیول کمانډرز د IRGC د ایران د فوج او ورسره تر ټولو نه لوی اهم د حیرانتیا خبر دا دی چې د ایران سپریم لیډر هم امریکا د منځ نه لرې کو، د مخې نه لرې کو. او د ایران چې کوم واکداران دي، کوم اعلی چارواکي دي، د هغې ترڅنګ چې کوم خبرونه، کوم نیوز، کوم تحقیقي حقایق مخې ته راځي، نو هغه دا دي چې ایران په هیڅ صورت کې اوس د دې جنگ نه وروسته کیږي. د امریکا دا مقصد او د اسرائیل دا مقصد چې مونږ به په شریکه په ګډه په ایران حمله وکړو، ایران به پریشرایز شي او ایران به هار ومني. د ایران حکومت چې کوم دی، د ایران چې دغه کوم د مولیانو حکومت دی، یعنی د دغه حکومت چې کوم غړي دي، نو هغه به ریجیم چینج ته تیار شي او په ایران کې به زمونږ چې کوم مقاصد دي هغه به ترسره شي. خو خبره ټوله د هغې الټه شوه. په دې وخت کې ایران چې کوم دی، نو ایران دا وایي چې مونږ په مکمله توګه باندې تیار یو د امریکا خلاف جنگ ته او زمونږ سره دومره هتیار، دومره وسله شته چې د راتلونکو 15 کلونو پورې مونږ ښه په اسانۍ سره د ایران سره دا جنگ چې دی نو دا کولی شو. یعنی مونږ د جنگ صلاحیت او قابلیت لرو. مونږ د ډیر وخت نه په خپله جنگي او دفاعي نظام باندې، په خاصه توګه باندې په میزایل ټکنالوژي باندې دومره کار کړی دی چې زموږ سره دومره میزایل دي چې هغه د امریکا خلاف، د اسرائیل خلاف او په منځني ختیځ کې د امریکا د اډو د تباه کولو دپاره هغه اسلحه چې کومه ده نو هغه کافي ده. چونکې زه تاسو ته د ایران د میزایل ټکنالوژي په حوالې سره یو حقیقت وړاندې کومه. ایران چې کوم دی، هغې چې دا کوم میزایل جوړوي، نو دې له هغې په ځمکه کې داسې لوی سورنګان چې کوم دي هغې جوړ کړي دي او په دغه کې دا ویل کېږي چې د ایران سره ډېر په واپر مقدار کې چې کوم میزایل دي نو هغه دلته کې پراته دي، سیف پراته دي. اوس امریکا او اسرائیل په دې کوشش کې دي، د امریکا او د اسرائیل د CIA او د موساد د انټیلیجنس چې کوم جاسوسان دي، کوم ایجنټس دي، نو هغه په ایران کې په دې وخت کې په دې انټیلیجنس کې لګیا دي. دا ډیټا راغونډوي چې یاره د ایران د میزایل ټکنالوژي چې کوم خاص ځایونه دي هغه معلوم کړي او په هغه ځای باندې امریکا د B2 بمبر سپیرټ چې هغه د امریکا سره تر ټولو خطرناک جهاز دی، داسې جهاز دی چې هغه په ځمکه کې 200 فوټو نه زیات لرې پورې بم یا میزایل چې کوم دی نو دا ویشتلی شي. دغه صلاحیت په دغه جهاز کې موجود دی، B2 بمبر سپیرټ. که زه په نوم ویلو کې د هغې په پروننسیشن کې غلطېږم، د هغې دپاره بخښنه غواړم، خو B2 بمبر سټیل چې کوم دی، سټیل فایټر جیټ، دا د امریکا تر ټولو خطرناک ترین جنگي طیاره ده. نو دا ویل کېږي چې کوم د انټرنیشنل پالیټکس، د جیو پالیټکس چې کوم انالیسټ دي، کوم ایکسپرټ دي، نو هغې دا وایي چې یاره داسې ډیولپمنټس په دې وخت کې روان دي. امریکا او اسرائیل په دې کوشش کوي چې د ایران د میزایل ټکنالوژي چې کوم خاص ځایونه دي، کوم خاص ټکانې دي، د هغې معلومات وکړي، لکه څنګه چې د سپریم لیډر د کور د هغې د میټینګز چې کوم خاص ټایم و د هغې معلومات دي وکړه اسرائیل او CIA او بر وخت په اگزیټ ټایم امریکا په هغې باندې حمله وکړه، اسرائیل حمله وکړه او په هغې کې د هغې تاسو ته پته ده چې ګڼ شمېر لوی چارواکي ورسره د ایران سپریم لیډر چې کوم دی نو هغه شهیدان شو. نو امریکا او اسرائیل همیشه کوشش داسې کوي چې هغه په ایران کې ټارګیټډ حملې کوي. اوس امریکا په دې پلانینګ کې چې دا
چې هغه په ایران باندې داسې راتلونکي کې یو بله ټارګېټډ حمله وکړي. نو که فرض که د ایران د میزایل ټکنالوژي ځای معلوم کړي، نو دا به د ایران دپاره ډېره زیاته غټه ناکامي وي او د بربادۍ سبب به وي.